ګیره نه پرې نه پرېږدي اوږدې اوږدې کې نه اوږدې نه اوږدې دا هغه خوښه ده د هغه اختیار دی او کومه یو موټی ګیره دا نبي کریم صلی الله علیه دې خبره وراله چې دا یو موټی ګیره په کوم ځای کې راغلې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل تقریبا تمام د احادیث مبارکو کتابونو نبی اسلام فرمایي واعف اللها وقص الشوارب تاسو بریت کټ کوئ قنچی کوئ او واعف اللها ګیري اوږدوي پرېږدئ بیا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی چې عبد الله ابن عمر صاحب هغه فرمایل چې په شریعت کې یو موټی نه سیوا ګیره کټ کول د دې اجازت ده او په ترمذی کې روایت ده په ترمذی شریف کې تقریبا په شمایلو کې سیکنډ لاست روایت ده تقریبا یو سړی راغی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما له وایي چې ما نبی علیہ السلام په خوب کې لیدلی زه تا ته هغه کوم د نبی علیہ السلام هغه شکل صورت او هغه ته بیانوم چې داسې یو نبی علیہ السلام واقعي ما چې څنګه خوب کې لیدلی هغه ته وایه صحابي د نبی علیہ السلام وایي ما نبی علیہ السلام ولید داسې او داسې او داسې او ګیره مبارکه د هغه دومره وه چې د مرۍ دې اډوکي ته را رسېدلې وه دا مخامخ اډوکي نه دي د مرۍ دې ته را رسېدلې وه حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه وفرمیل چې دقه شانو نبی علیہ السلام څنګه چې تا د هغه تذکره وکړه پوهېږئ په دې باندې نو هسې داسې مه کوئ ښه چې یو سړی ګیرې نه پرېږدي نه دي پرېږدي دا هغه خوښه ده د هغې اختیار دی او کم از کم د شریعت احکامات دې د هغې لپاره نه بدلوي ښه